بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. عزتمند مسلمانانو ورونو او خویندو، امید لرم چې تاسو به روغ جوړ بیئ او خوشحال بیئ. زما د الله رب العزت نه دا دعا دا سوال دی چې تاسو چرته هم یئ، الله رب العزت مو همیشه د پاره روغ جوړ خوشحاله و باد ساته. آمین. عزتمندو، نن د یوې نوې او خاص وظیفې سره زه ستاسو مخکې حاضر یم. زما عزتمندو، لکه څنګه چې تاسو په مخامخ تصویر باندې وکتل چې دا د الله اکبر وظیفه ده. زما عزتمندو، په دې نننۍ ویډیو کې زه تاسو ته د الله اکبر دوه وظیفې بیانوم. دا دواړه وظیفې ډېرې زیاتې اسانې دي، خو د اثراتو په اعتبار سره ډېر عظیم الشان وظیفې دي. زما عزتمندو، په دې وظیفه کې د الله اکبر ذکر دی چې دې معنی دا ده چې الله تعالی د ټولو نه لوی دی، نو دا ډېر بهترین ذکر دی. زما عزتمندو، قرآن پاک کې الله جل شانه ارشاد فرمای: الا بذکر الله تطمئن القلوب. خبردار شئ، د الله تعالی په ذکر سره زړونو ته اطمینان حاصلېږي. نو زما عزتمندو، لکه څنګه چې زمونږ د صحت لپاره خوراک او څښاک ضرورت وي، دغه رنګ زمونږ د روح لپاره د الله جل شانه د ذکر اذکار ضرورت دی. زما عزتمندو، حدیث شریف کې راځي چې چا صرف یو پیر الله اکبر د زړه نه په توجه سره، خشوع سره، عاجزۍ سره او صحیح طریقې سره د دې الفاظ ادا کړي، نو الله جل شانه دې انسان ته د یو اوخ برابر ثواب ورکوي. نو زما عزتمندو، څومره ډېر زیات ثواب دی. یو پیر الله اکبر ویلو سره الله جل شانه د یو اوخ د صدقې برابر ثواب ورکوي. نو زما عزتمندو، زړه ته سکون هم ملو شو، اطمینان هم ملو شو، او ورسره د یو اوخ برابر عمره ثواب هم الله جل شانه درته درکو. نو زما عزتمندو، که چېرې ستاسو څه خاص حاجت وي، څه خاص ضرورت وي، د رشتې حوالې سره وي، د کاروبار حوالې سره وي، نو تاسو ته د هغې حوالې سره زما عزتمندو لومبۍ وظیفه زه تاسو ته ذکر کوم. د دې ترتیب او طریقې کار دا دی چې تر کومې پورې د ستاسو هغه حاجت، خاص حاجت هغه نوی تر سره شوي، ستاسو یو مقصد وي، یو خواهش وي، یا د رشتې حوالې سره وي، یا کاروبار حوالې سره وي، تر کومې پورې چې ستاسو کار نوی شوي، نو روزانه به 300 مرتبه 300 پیرې به هر ورځ تاسو الله اکبر الله اکبر د دې ورد وظیفه به کوئ. نو زما عزتمندو، لکه څنګه چې ما تاسو ته ذکر کړه چې په یو پیر الله اکبر باندې حدیث شریف کې راځي چې د یو اوخ عمره ثواب الله جل شانه ورکوي. نو چې کله تاسو 300 مرتبه 300 پیرې الله اکبر وي، د دې ورد وظیفه مو که پوره توجه دیان سره، نو تاسو ته به د 300 اوخانو عمره ثواب ملو شي. زما عزتمندو، کله چې تاسو 100 پیرې د دې ورد وظیفه وکړه، نو دې په نیت او اراده به دا وکړئ، په خوله باندې وایي یا په زړه کې نیت او اراده به دا وکړئ چې یا الله، ما 100 پیرې الله اکبر ووي، په دې باندې ما ته د 100 اوښانو عمره ثواب ملو شو. یا الله، د یو اوښ ثواب ما ته راکړي او د یو کم 100 اوښانو ثواب د امت محمدي صلی الله علیه و آله وسلم ته، یعنی مسلمانانو ته د دې ثواب ورکړي. دې نه پس به زما عزتمندو بیا 100 مرتبه 100 پیرې به تاسو د الله اکبر دا ورد وظیفه وکړئ. بیا به په زړه کې نیت وکړئ یا به په خوله باندې ووایئ چې یا الله پاکه، دا ما ته دی چې د 300 اوښانو کم ثواب راکو، یا الله تعالی د یو اوښ ثواب ما ته راکړي او د یو کم 100 اوښانو ثواب دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام مسلمان امت ته ورکړي. دغه رنګ زما عزتمندو، بیا به 100 مرتبه 100 پیرې به تاسو الله اکبر پورا توجه دیان سره او پورا صحیح الفاظ به تاسو ادا کوئ، ځان به نه خلاصوئ نه، بلکې صحیح طریقې سره تجوید سره به تاسو الله اکبر ورد وظیفه وکړئ. بیا به تاسو په زړه سره یا په خوله باندې دا نیت او اراده وکړئ چې الله تعالی
ما ته چې کوم د 300 اوخانو ثواب ملو شوی دی یا الله تعالی د یو اوخ ثواب ما ته راکې او د یو کم سلو اوخانو ثواب دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام مسلمان امت ته ورکې. دې طریقې سره به زما عزتمندو په 2 مرزم تاسو دا وظیفه وکړئ 300 مرتبه، په 3 مرز به هم تاسو دا وظیفه وکړئ تر کومه پورې چې تاسو کار نوي برابر شوي او تاسو هغه حاجات نوي تر سره شوي مقاصدو کې تاسو نه کامیاب شوي نو روزانه به تاسو 300 مرتبه د دې ورته وظیفه کوئ او هر ورځ به ورسره تاسو دا نیت او اراده کوئ چې کلم تاسو سل پیری وای نو دغه نیت او اراده وکئ، بیا سل پیری وای بیا نیت او اراده وکئ. دغه رنګ زما عزتمند روزانه به تاسو دا ورته وظیفه جاری ساتئ. تاسو وګورئ چې ان شاء الله تعالی الله جل شانه بس تاسو په ژوندۍ کې عظیم شان بدلون راولي. نو زما عزتمندو 300 مرتبه الله اکبر ویل لس منټه په دې باندې نه لګي، ډیر مختصر ترين عمل دی او ډیر ورکوټ شانوي د وظیفه ده. ضرور به ضرور تاسو د وظیفه د عمل وکړئ. دغه رنګ زما عزتمندو دویمه وظیفه ز تاسو ته ذکر کوم. تاسو یو خاص حاجت ته یو ناممکنه حاجت ته او تاسو هر قسمه کوشش کړئ او تاسو حاجت نه تر سره کیږي، تاسو هغه خواهش هغه قدرشتي حواله سره وي، د کاروبار او روزګار حواله سره وي او تاسو دغه کاروبار روزګار دغه رشتہ سمون نخري. د زما عزتمندو د خاص حاجت لپاره تاسو د خاص وظیفه او د خاص عمل کول شي. نو زما عزتمندو د دین ترتیب او طریقې کار ډیر زیات آسان دی. دا به تاسو د 5 منځونو نه پس به دا ورته وظیفه کوي. د سحر مز نه پس، د ماسپخین مز نه پس، د مازیګر مز نه پس، د ماښام مز نه پس او د ماسخوتن مز نه پس. زما عزتمندو دا وظیفه و تاسو ورځ په مخه باندې جاری ساتئ. صرف او صرف ورځ دا وظیفه و تاسو جاری وساتئ. کله و مرض شي نو بیا به خپل وس مطابق چې تاسو صدقه وی هغه به تاسو وکړئ، د خپل وس مطابق به صدقه وکړئ. زما عزتمندو ترتیب او طریقې کار ادارې چې په لومبه ورځ باندې د سحر مز موکو داغې نه پس به تاسو سل پیری الله اکبر وای. بیا چې مکله د ماسپخین منځو کو نو بیا به سل پیری الله اکبر وای. کله چې مو د مازیګر منځو کو نو بیا به سل پیری الله اکبر وای. کله چې مو د ماښام منځو کو نو بیا به 100 مرتبه سل پیری بتاسو الله اکبر وای. دغه رنګ زما عزتمندو د ماسوتن مز نه پس بیا تاسو 100 مرتبه سل پیری الله اکبر وای. په دوی مرز به زما عزتمندو 5 موضوع نه پس په 200 پیری، په 3 مرز باندې به 300 پیری. دغه رنګ زما عزتمندو په و مرز باندې به تاسو د هر مز نه پس 700 مرتبه 200 پیری به د الله اکبر دا ورته وظیفه کوي. د دې طریقې سره به زما عزتمندو تاسو چې د ورځو کوم وظیفه ده دا مکمل شي او سر له ورسیږي، بیا به تاسو د خپل وس مطابق صدقه او خیرات وکړئ. بیا به د دعا د پر لاس پورته کوي. الله جل شانه نه به عاجزه سره توجه ګړګړه سره دعاګانې وغواړي. ان شاء الله تعالی کریم رب ضرور به ضرور تاسو په ژوندۍ کې عظیم شان انقلابات راولي. زما عزتمندو د صدقه جاریه په تور باندې خپل دوستانو ته شیر کړئ، ځکه نه کې خبره خورول شیر کول د صدقه جاریه